بله دا خبره ده چې دا زمونږ ټول قبایل چې دي په دې کې د افریدو تاریخ د دې ټولو نه لږ مختلف دی. تاسو به وایئ چې دا څنګه 3.5 زره کاله مخکې هم په دې خاوره باندې افریدي آباد وو او ټولو جنګیالو ته دا پته وه چې افریدي څوک دي. په دې خاوره چې څوک تېرېدل نو که نیک مقصد له تېرېدل نو افریدو به د ټیکس اخیستو او چې بد مقصد له به تېرېدل نو نه به شو تېرېدی. تاجران به تلل نو څنګه چې ستا په ځمکه ستا په منډای ستا په علاقه څوک راځي نو ته ټیکس اخلي، ستا په روډ څوک تېرېږي ټیکس ته اخلي. دا موټر وی کې چې ټیکس مونږ ورکوو دا څه دي؟ همدغسې چې ستا په خاوره څوک تېرېږي تجارت له ځي نو تاله به ټیکس درکوي. په دې خاوره باندې چې جنګ له څوک راغلی دي نو هغوی په خیر نه دي تېر شوي، هغوی په بیرته تمبېدلي دي. سکندر اعظم ته 3.5 زره کاله مخکې پته وه چې په افریدو نشي ورتلی نو په باجوړ تاو شو. په باجوړ تاو شو اول ته ورته پته ولګېده چې د افریدو وروڼه په دیر کې هم پراته دي. هلته یوسفزي پراته وو، هلته یوسفزي پراته وو. یوسفزو یوې جینۍ چې رخسانه نوم یې و، دا رکسونا صابون د رخسانې په نوم جوړ شوی دی چې هغه رخسانې سکندر اعظم په غشي باندې په خپه وویشتو او سکندر اعظم یې د هغه ځای نه په کټ کې راوویستو او بیا سکندر اعظم چغې والې جړلې چې دا خپه مې ډېر درد کوي. نو خلکو به ده ته دیوتا وي، خلکو ته د خپلو حکیمانو او وزیرانو ته وایي چې تاسو ما ته دیوتا وایئ، زه خو دیوتا نه یم ځکه چې دا خپه مې درد کوي، زه خو هم ستاسو په شان انسان یم. نو د دیوتاییت نه انسانیت ته پښتنو راکوز کړی و سکندر اعظم. نو عجب خان افریدی زمونږ فخر دی، شهزاده خان افریدی زمونږ فخر دی، د هغوی ملګري زمونږ فخر دی. دشمنان چې هر څه وایي د هغوی د الفاظ هم په خوله مه راوړئ، د دشمنانو الفاظ هم په خوله مه راوړئ. هغوی زمونږ د شتون دپاره، زمونږ د ازادۍ دپاره خپل خوب حرام کړی دی، خپل کور یې پرېښی دی، خپل جایدادونه یې لیلام شوي دي، خپل کورونه یې سوي دي، خو هغوی زمونږ د ازادي ګټلې ده او فرنګۍ یې پاتې راوستی دی. په نوره دنیا کې دا مثال نشته. دا زمونږ اتلان دي، زمونږ هیروز دي، مونږ پې فخر کوو او تل به پې فخر کوو. او مونږ